السلام علیکم ملګرو. د افغانستان کرکټ ټیم یو بهترین آل راونډر محمد نبی د افغانستان د خلکو لپاره یو داسې کارنامه وکړه چې تر اوسه پورې هیڅ چا هم نه کړې. او په دې ویډیو کې د راشد خان لپاره یو ډیر مهم پیغام د نفلیس. تاسو دا ویډیو تر اخره پورې وګورئ او دا ویډیو ضروري د نورو خلکو سره شیر کړئ. څنګه تاسو پته محمد نبی ویلو چې زه په افغانستان کې د کینسر یو هسپتال جوړوم، نو بل ورځ محمد نبی تل افغانستان ته او د کینسر د هسپتال لا جوړولو افتتاح وکړه چې د محمد نبی د افغانستان د ډیرو مشرانو سره خبري اترې وشوې. د افغانستان خلکو ته پته ډیرو خلکو ویل چې موږ د کینسر هسپتال جوړو، خو محمد نبی عملی کار وکړو. نو محمد نبی اوس په افغانستان کې د کینسر هسپتال جوړوي چې محمد نبی ته په لار کې ډیر زیات مشکلات راتللی شي. مالی مشکلات خو به دومره هم نه وي، خو بیا هم په کینسر هسپتال باندې ډیر زیات خرچه راځي چې دا یو سړی د واس کار نه وي. څنګه تاسو پته عمران خان چې کله د کینسر هسپتال جوړاو، نو عمران خان ته هم په لار کې ډیر زیات مشکلات راغلي. عمران خان سره څومره ډیره پیسې خو بیا هم عمران خان ته مالی ډیر زیات مشکلات راغلي. نو د افغانستان چې څومره هم مالدار کرکټران چې پیسې وسو ورسره نو هغه ته پکار دي چې محمد نبی سره په دغه هسپتال په جوړولو کې مدد وکړي. خاص کر راشد خان ته په دې ویډیو کې دا پیغام دی چې په دې مشکل وخت کې محمد نبی سره ډیر مالی مدد وکړي، ځکه چې د هسپتال یوازې د یو کس د جوړولو شی نه دی. څنګه تاسو پته راشد خان د افغانستان یو مالدار لوبغاړی چې ډیر زیاته پیسې ورسره ده. راشد خان په یو لیګ کې په کروڑو روپۍ ګټي. نو راشد خان ته پکار دی چې محمد نبی سره پر هسپتال په جوړولو کې مدد وکړي. یقینا محمد نبی د افغانستان د خلکو لپاره یو ډیر غټ سټپ، ډیر غټ قدم هغه سره د افغانستان چې څومره هم مالدار خلک دي، نو هغه ته پکار دی چې د محمد نبی سره په هسپتال پر جوړولو کې پورا مدد وکړي. عمران خان نه بعد محمد نبی د کرکټ یو داسې لوبغاړی جوړ شي چې د خپل هیواد لپاره به د کینسر هسپتال جوړ کړي. دغه ویډیو کلیپ تاسو ښکاري بل ورځ چې محمد نبی افغانستان ته لاړ، نو دغه ماشوم د خبرو سره محمد نبی په جلا شو چې محمد نبی د خپل هیواد لپاره په زړه کې ډیر غم او درد لري. نو ان شاء الله موږ به هم دعا کوو چې محمد نبی د افغانستان لپاره دغه هسپتال روغتون زر تر زر جوړ کړي. باقي که تاسو د کرکټ مینوالي او په پښتو ژبه کې د کرکټ معلومات کتل غواړئ، نو په دې یوټیوب چینل او پیج باندې تاسو سره پاکستان او د افغانستان د کرکټ معلومات په پښتو ژبه کې ملاويږي. نو زموږ د یوټیوب چینل او پیج فالو کړئ. ملاويږي په بل ویډیو کې. د الله فامان.